په دې جیب کې د شمالي کوریا هغه سرتیری ناست دی چې د کیم جونګ اون له ظلمونو په تنګ شوی دی او جیب په سرعت سره ځغلوي تر څو له سرحد څخه تیر شي. دی په دې ښه پوهیږي چې یا به ووژل شي او یا به سخت ټپي شي. اخر داسې څه مجبوري ده چې دې سرتیري دومره لویه او خطرناکه پریکړه کړې ده. په دې اړه به وړاندې پوه شئ. خو ولې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو لوی زندان بلل کیږي او له دې ځایه ژوندي تښتېدل ولې ناممکنه دي؟ له شمالي کوریا څخه پرته له اجازې وتل د کیم جونګ اون په نظر کې غداري بلل کیږي چې لږ تر لږه سزا یې د ټول عمر بند او ډیره سزا یې په دار زړول دي. تر دې پورې چې په شمالي کوریا کې دننه هم له یو ولایت څخه بل ولایت ته بې له اجازې تګ جرم بلل کیږي. د نړۍ د ډیری حقوقي سازمانونو په وینا چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو بد د انساني حقوقو ریکارډ هم له شمالي کوریا سره دی. دلته هر ځوان لږ تر لږه باید 10 کاله په پوځ کې دنده ترسره کړي. د بیان د ازادۍ په نوم دلته هیڅ شی هم موجود نه دی او کومې رسنۍ چې دي هغه ټولې د دولت تر سخت کنټرول لاندې دي. دا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې که یو څوک کوم جرم وکړي سزا یې له ده سره د د کورنۍ نورو غړو او خپلوانو ته هم ورکول کیږي. په 2009 کال کې په دې هیواد کې یو 2 کلن ماشوم ته هم د عمري بند سزا ورکول شوې وه په دې خاطر چې د هغه له مور او پلار سره یې د بایبل کتاب نیولی و، ځکه چې په شمالي کوریا کې د هر ډول مذهب پیروي کول هم لوی جرم بلل کیږي. دلته له نورې نړۍ څخه د یو بهرني راتګ هم ډیر زیات ستونزمن کار دی. که کوم بهرني وګړي ته دلته د راتګ اجازه هم ورکړل شي تر څو چې دی په شمالي کوریا کې موجود وي هر قدم یې څارل کیږي او پولیس د سوري په څیر ورپسې وي او یوازې هغه ځایونو ته بیول کیږي چې هغه څه وویني چې دولت یې ورښودل غواړي. څو ځله دلته بهرني وګړي هم وژل شوي دي ځکه چې هغوی د شمالي کوریا د قانون خلاف عملونه ترسره کړي وو. د شمالي کوریا نفوس تقریبا تر 26 میلیونه کسانو اوړي. که په نقشه کې ولیدل شي دا هیواد له جنوبي کوریا سره څنګ په څنګ پروت دی او یوې خواته یې د چین لوی هیواد موجود دی. که همدا نقشه د شپې له خوا د سټلایټ په واسطه ولیدل شي چین او جنوبي کوریا په رڼاګانو کې ځلیږي خو په منځ کې یې په شمالي کوریا کې توره تیاره او خاموشي خوره ده. په شمالي کوریا کې خلکو ته د شپې له خوا د مطالعې کولو یا تلویزیون کتلو اجازه نشته. خلک د ماښام په 7 بجو ویده کیږي ځکه دوی همدا ډول عادت شوي دي. په 1995 کال کې په شمالي کوریا کې د چنګښانو شتون ورو ورو په کمیدو و. له یوې څېړنې وروسته معلومه شوه چې خلکو د لوږې او غریبۍ له امله د چنګښانو ښکار کاوه او خوړلې به یې. د 1995 کال څخه تر 1998 کال پورې په شمالي کوریا کې سخته کاښي راغلې وه چې له کبله یې تقریبا 10 لکه انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څوک باید چیرته ژوند وکړي، څه کار وکړي او کومې زده کړې وکړي دا ټول د دولت له لوري ټاکل کیږي. له دې ورهاخوا خلک باید په تلویزیونونو کې څه وویني، چیرته په چکر لاړ شي، څه ډول ویښتان جوړ کړي دا هم د دولت په خوښه ټاکل کیږي. د ښوونځي لوستل په شمالي کوریا کې وړیا دي او څوک چې ښوونځي ته لاړ نشي سخته سزا ورکول کیږي. خو ستونزه دا ده چې په ښوونځیو کې د زده کړو په نوم هیڅ هم موجود نه دي او څوک چې پیسې لري هغوی د خپلو بچیانو لپاره شخصي ښوونکي نیسي. له ښوونځي وروسته په پوهنتون کې داخله اخیستل دومره اسانه خبره نه ده. هغه څوک چې پیسې لري په رشوت ورکولو خپل اولادونه په پوهنتون کې شاملوي. له پوهنتون وروسته هر ځوان په جبري ډول پوځ ته د 10 کالونو لپاره لیږل کیږي. دې هیواد کې د دیکتاتورۍ باوجود هر 15 کال وروسته پارلماني ټاکنې هم ترسره کیږي. خو که د کیم جونګ اون له کورنۍ پرته بل څوک په دې ټاکنو کې د درېدو فکر هم وکړي هغه غدار ګڼل کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. د ښځینه او نارینه‌و لپاره 15 د ویښتانو سټایلونه د دولت له لوري ټاکل شوي دي چې باید له همدې یو غوره کړي. خو کوم د ویښتانو سټایل چې په خپله د کیم جونګ اون دی هغه په دې لیست کې نشته ځکه د هغه په څیر ویښتان جوړول ډیر لوی جرم ګڼل کیږي. کیم جونګ اون چې کومې عینکې په سترګو کوي په ټول هیواد کې بل چاته د هغه ډول عینکو په سترګو کولو اجازه هم نشته. په شمالي کوریا کې د ویښتانو رنګ کول هم سخت منع دي. میرمنو ته سور د شونډو رنګ استعمالولو سره سره د میک اپ کولو اجازه هم نشته. ستاسو په ذهن کې به پوښتنه وي چې اوس دا دومره ډیر بندیزونه اخر څوک په خلکو عملي کوي او د دې څارنه څوک کوي؟
د دې لپاره په شمالي کوریا کې د فیشن پولیس په نوم د پولیسو یوه ډله موجوده ده. دا پولیس د عامو خلکو په منځ کې په ساده جامو کې ګرځي. چا چې د قانون خلاف جامې اغوستې وي جامې یې شکول کیږي. ځینې خلک جریمه کیږي او ځینو خو ان تر زندان پورې رسیږي. د ساتیرۍ لپاره په دې هیواد کې هیڅ فلمونو او سریالونو د کتلو اجازه نشته. یوازې یو څو داخلي تلویزیونونه دي چې ټوله ورځ پکې د دولت صفتونه بیانېږي. په 2022 کال کې 14 کلن ځوانان د جنوبي کوریا د یو تلویزیوني ډرامې د کتلو په جرم 12 کاله د هارډ لیبر یا سختو کارونو کولو سزا سره مخ شول. له دومره سختو سزاو سره بیا هم خلک د ساتیرۍ لپاره د جنوبي کوریا فلمونه او ډرامې په تور بازار کې په پټه اخلي او په پټه یې په خپلو کورونو کې ګوري. که د انټرنیټ خبره وکړو په شمالي کوریا کې ډیر کم او محدود انټرنیټ موجود دی. د انټرنیټ د استعمالولو لپاره هم باید له دولت څخه اجازه واخیستل شي. له اجازې وروسته هم یو پولیس د 2 کسانو ترمنځ ولاړ وي او خلک څاري چې په انټرنیټ کې څه ګوري او څه سرچ کوي. هر 15 دقیقې وروسته د کمپیوټر سکرین بنديږي او د بیا چالانولو لپاره باید هلته موجود پولیس څخه اجازه واخیستل شي. یو انسان ته یوازې د 1 ساعت انټرنیټ استعمال اجازه شته. کله هغه زیاتې استعمالوي له سره به ټوله پروسه تکراروي او له دولت څخه به یو ځل بیا اجازه اخلي. کوم تلیفونونه چې په دې هیواد کې موجود دي هغه ټول د دولت له لوري سخت کنټرول شوي دي. د هغو تلیفونونو په واسطه څوک له هیواد څخه د باندې اړیکه نشي نیولای. په یو نامعلوم وخت کې تلیفون له خپل سکرین څخه یو عکس اخلي او دولتي ادارو ته یې لیږي ترڅو هغوی پوه شي چې خلک په خپلو تلیفونونو کې څه ګوري. په شمالي کوریا کې چې هر ځای ته لاړ شي فکر به کوي چې دا 2 کسان ته څاري ځکه د ښارونو په هره برخه کې د دوی انځورونه لګول شوي دي. پولیس د خلکو کورونو ته ورځي که په کوم کور کې دا انځور نه وي لګول شوی نیول کیږي او سزا ورکول کیږي. خلک له خپلو ځانونو ډیر د دې انځورونو ساتنه کوي. که داسې ونه کړي بیا هم د دولت له لوري نیول کیږي. په 2020 کال کې د یوې میرمنې په کور کې اور لګېدلی و. هغې میرمنې د دې انځورونو پر ځای خپل ماشومان له سوځېدونکي کور څخه د باندې راویستلي وو. هغه میرمن د پولیسو له لوري ونیول شوله او د هغې ماشومان یې پرې نه ښودل چې په روغتون کې بستر او درملنه یې وشي. همدې ته ورته یوه بله قضیه هم موجوده ده چې کله یو سړي په ناپامي سره په اخبار کې چاپ شوی د کیم جونګ ایل انځور چټل کړی و هغه یې زندان ته لیږلی و. د شمالي کوریا 90% خلک دومره غریبان دي چې هغوی 2 وخته ډوډۍ، اوبه، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري. په دې هیواد کې تقریبا ټول سړي له دولت سره تړلې دندې ترسره کوي. د دوی معاشونه دومره کم دي چې د یوې میاشتې په معاش سره یو سړی یوازې له 9 تر 9 کیلو پورې اوړه اخیستلی شي. دا چې د سړیو معاشونه دومره کم دي ډیری کورونه د میرمنو په پیسو چلیږي ځکه میرمنې نه مجبوریږي چې په زور دولتي دندې ترسره کړي. هغوی په بازارونو کې د بیلابیلو توکو په پلورلو یو څه پیسې لاسته راوړي. په 1981 کال کې د شمالي کوریا په 14مه شمیره زندان کې یوه حامله میرمن بندي شوې وه. د دې میرمنې ماشوم په زندان کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دې په خپل ماشوم د شین ډانګ یک نوم کېښوده او دا ماشوم په زندان کې دننه لوی شو. دا ماشوم هم د شمالي کوریا د هغه قانون ښکار و چې که یو څوک کوم جرم وکړي سزا یې راتلونکو 3 نسلونو ته ورکول کیږي. د دې ماشوم ماشومتوب په زندان کې په ډیر بد وضعیت کې تیر شو. هغه ته به په کافي اندازه خواړه هم نه ورکول کېدل. هغه به د ژوندي پاتې کېدو په خاطر واښه او نور ژوي خوړل. په دې زندان کې ټول 60,000 بندیان موجود وو او یو قانون یې درلوده. که چیرته څوک د تښتېدو کوښښ وکړي سیده په مرمۍ ویشتل کیږي. که یو څوک د نورو بندیانو د تښتېدو له پلان څخه خبر وي او ساتونکو ته خبر ورنه کړي بیا هم وژل کیږي. یوه ورځ کله چې شین ډانګ یک د 13 کالونو عمر ته رسېدلی و هغه د خپلې مور او ورور خبرې واورېدلې چې د تېښتې پلان یې جوړاوه. دا چې د شین ډانګ عمر کم او عقل یې خام و هغه لاړه او ساتونکي په دې تمه د خپلې مور او ورور له پلان څخه خبر کړل چې دته به یو څه ډیر خواړه ورکړي. له دې پیښې 7 میاشتې وروسته ساتونکو د زندان په کلا کې ټول بندیان راټول کړل او شین ډانګ یې له ټولو وړاندې ودراوه. د هغه د سترګو په وړاندې د هغه مور په دار وزړوله او ورور یې په مرمیو وویشته. شین ډانګ یې مجبوره کړی و تر څو دا هر څه په خپلو سترګو وویني. په 2015 کال کې د 23 کالونو په عمر شین ډانګ په خپله د تښتېدو کوښښ کوي او له نیکه بخته په تېښته بریالی کیږي. هغه له شمالي کوریا څخه چین ته اوړي او له چین څخه جنوبي کوریا ته ځان رسوي او له همدې کبله د هغه کیسه هم تر دنیا ورسېدله.
وروسته شینډانګ د بشري حقوقو مدافع وکیل جوړیږي. د هغه غږ آن تر ملګرو ملتونو پورې ورسېده او د اسکیپ فرام کیمپ 14 په نوم یو مشهور کتاب هم پرې ولیکل شو.